زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. هغه یوه دنګه ښایسته او آزاد خیاله نجلۍ وه. د پردې او ستر خیال یې چندان نه ساته او دیندارۍ کې هم کمزورې وه. په خپل ښایست ډیره مغروره وه. آن په پوهنتون کې به یې په بکسه کې د مخ هنداره ورسره وه او هر ساعت وروسته به یې ځان پکې لیده. د پوهنتون ډیر محصلین پرې رامات وو. ټوکې، خنداوې او مجلسونه به یې ورسره کول. د دې نجلۍ درې نورې ملګرې وې. اگر که هغوی د دې په نسبت ښایست کې وروسته وې، خو په تقوا او دیندارۍ کې ترې وړاندې وې. هغوی له هلکانو سره اختلاط او ګډون نه خوښاوه. د پوهنتون په آخري کال د درې واړه یو په بل پسې نامزادې شوې او د فراغت سره متصل واده شوې او کال وروسته د خوشحاله ژوند او اولاد څښتنې وې. ښایسته نجلۍ اگر که په تحصیلي دوران کې کله یوه او کله بل محصل ته په دې نیت ځان نږدې کاوه تر څو کوم یو پکې د راتلونکي ژوند شریک انتخاب کړي، خو تر فراغت وروسته ټولو یوازې پرېښوده او ټولو ترې ځان ټولاوه. ځکه له یوه هلک سره د دې د مینې کیسه په ټول پوهنتون کې مشهوره وه، خو هغه هلک هم ترې لاره بېله کړه. ځکه هغه ویل چې د ژوند شریکه باید یوه صالحه جوړه انتخاب کړي چې هم حیاناکه، پردهداره وي او هم راتلونکي کې د اولاد سمه تربیه وکړي. نجلۍ چې د مایوسیو څپو پسې اخیستې وه، شیطاني وسوسو ګناه ته هڅوله. نفس خپلې بندګۍ ته رابلله، خو دې په خپل ګریوان کې سر ښکته کړ. خپل نفس یې مات کړ، شیطان یې وراټه. دا چې له زړه نه یې د پاکۍ اراده کړې وه، نو د الله څنګ ته یې پناه یوړه. په خپل تیر ژوند کې یې د پښیمانۍ اوښکې تویې کړې. له الله تعالی یې بخښنه وغوښته. د ژوند بدلولو پخه اراده یې وکړه. د لمانځه، تلاوت او پردې پابندي یې شروع کړه. ډیر وخت نه وتلی چې یوه دینداره کورنۍ یې غوښتو ته راغله. موافقه وشوه. نجلۍ یې یو خوش اخلاقه او دنګ ځوان ته واده کړه. نجلۍ چې الله تعالی ته مخه کړه، نو الله تعالی یې هم د ژوند لوری بدل کړ. خپل د ژوند لوی ارمان ته یې ورساوه. له خاوند سره یې د دین تر سیوري لاندې خوشحاله ژوند پیل کړ او چې کال پوره کېده، الله تعالی په یوې ښایسته تحفې یعنې زوی هم ونازوله.